ډاکټر سید عالم مسعود څوک دي او په مجموعي توګه د هغه په پښتون ملتپاله تحریک کې څه رول پاتې شوی. ضروري ده چې د ده د گرفتاري په دغه موقع باید موږ پوه شو. ملګرو، د پی ټی ایم نه مخکې که یو شخص چې د ریاست او د دهشتګردو ترمنځ یې د جوړ جاري او سازشونو په ښکاره خبره کوله، چا چې د فوج د لاسه د پښتنو د علاقو نه د میدان جنگ جوړېدلو او د ډالرو په عوض د پښتنو د وینې خرڅولو په خلاف په ولسي کچه غږ پورته کړو، چا چې په وزیرستان کې د تکفیري اربو او د دوی په غلامانو په ښکاره اعتراض وکړو، او چا چې د پښتنو په وسایلو د پنجاب اشرافیه د قبضې په منصوبو بیانبازي نه بلکې د علمي تحقیق په رڼا کې د پښتنو د سیاسي بیداري لپاره کوشش کوو. د هغه نوم ډاکټر سید عالم مسعود دی. دا هر څه به ډاکټر صاحب د یو څو ملګرو په ملتیا د پښتونخوا د پریس کلبونو، بازارونو او چوکونو کې کول، او هغه هم په داسې وخت کې چې د دهشتګردانو لاسونه د پاکستان هر کونج ته رسېدل. په وزیرستان او نورو قبایلي علاقو کې به د دهشتګردانو راج قایم و. د پښتونخوا په هره کوڅه، بازار، عبادتګاه او په جنازو او ولسي جرګو باندې هره ورځ حملې کېدې، او هیچا به هم له ویرې د دهشتګردو خلاف د خولې نه یو ټکی هم نه راویسته. د طالبانو لخوا هم ډاکټر سید عالم صاحب ته نیغ په نیغه د مرګ اختیار ورکړی، خو د ډاکټر صاحب د ملګرو په فشار چې د یو څو میاشتو لپاره په روپوش مجبور شو، خو د روپوشۍ په وخت به هم د خپل عادت نه مجبور د پریس کلبونو او چوکونو مخې ته په احتجاجونو کې ناڅاپه راښکاره کېده. همدا ډاکټر صاحب و چې د اسلام آباد پر لد په وخت په کانټینر ودرېده او په لوړ غږ یې دا ناره ووهله چې دا ریاست دهشتګرد دی. ډاکټر سید عالم مسعود د ماشومانو یو تګړه سرجن دی، او که چیرې یې خپل طبي مسلک ته دومره وخت ورکولی لکه څومره وخت چې د پښتنو د حقونو مبارزې ته ورکوي، نو تاسو باور وکړئ چې نن به د نورو لوی ډاکټرانو په څیر په ډاکټر سید عالم مسعود هم کروڑونو او اربونو روپۍ ګټلی، او په چوکونو او په سړکونو به احتجاجونو په خپل وخت ضایع کولو په ځای به یې ښه په آرامۍ او په سوکالۍ خپل ژوند تېرولی. ډاکټر صاحب د پښتنو لپاره د سیاست څخه نه کومه عهده ګټلې او نه یې پیسې ګټلې. هغه په ANP او پښتونخوا میپ کې هم وخت تېر کړی. آیا په ډاکټر صاحب کې دومره هم صلاحیت نه و چې د دغه سیاسي ګوندونو په عضویت کې د نورو بېکماله خلکو په څیر پارلمان او د اسمبلي غړیتوب ترلاسه کړي؟ یقیناً په ډاکټر صاحب کې د پښتنو د حقونو په سر د سودا کولو صلاحیت نه و. ډاکټر سید عالم مسعود د پښتنو لویه سرمایه ده. موږ یې خپل استاد ګڼو. ډېر پښتنو ځوانانو د هغه نه د سیاست الف ب زده کړې ده. خدای دې ډاکټر صاحب سره د منظور پښتون او د پی ټی ایم د نورو ځوانانو مشرانو په شمول تر ډېره ژوندي او روغ لري. All my children,